دا د خوست د علیشیر او تریزه د ترکانی بند ساحه ده چیرته چې د خوست ټول خړونو رڼې اوبه همدلته یو ځای ته کیږي د کارپوهانو په وینا که پر یاد بند کار وشي او شته اوبه مهار شي ښایي ټول خوست ته برېښنا ورکړي. او دغه ساحه کې مطلب څومره ځمکې چې د ټولو ځمکه هم دغه ځای نه کړلی شي چې خړوبه شي. دغې ساحې سروېګانې مخکې داود خان وخت کې شوي دي او نریزې بند تڼیو کې یو بند کومه سروې ښیي همداسې دوه مندرزنه برخې دي چې هغه ساحو کې سروې شوي دي. د ځینو په آن که په ټوله کې عام ولس په ګډه اشر وکړي او ملي سوداګر په مالی برخه کې مرسته وکړي ښایي د یادو بندونو اوبو مهار او په دې سره به ډېرې للمیزې ځمکې خړوبې شي. همداراز به زرګونو کسانو ته د کار زمینه هم برابره شي. هو بالکل ولې نه دا کیدای شي ولس هم کولی شي او د افغانستان په مختلفو ولایتو کې د بندونو په جوړولو کې د اشر په ډول همکاري وکړي. ځینې خلک کمپنۍ لري او ځینې مسافر دي او تجاران دي ملي تجاران دي د هیواد صاحبان دي دوی کولی شي چې یو بل همکاري وکړي او د بند لپاره یو منظم ترتیب جوړ کړي او پیسې جمع کړي. بل خوا چارواکي وایي دولت ملي پروژو ته ژمن دی په دې ولایت کې پر کوچني بندونو کار هم ترسره کړی دی خو د مالی امکاناتو په پیدا کولو سره به لوی بندونه هم ورغوي. د افغانستان اسلامي امارت د اوبو مهارولو په برخه کې ژمنتیا لري او په دې برخه کې ژمن دی. لاله وړاندې واړه چک ډیمونه په لسګونو چک ډیمونه منظور کړي دي او د ډیروي کارچارې هم سرته رسېدلي دي. هغه لوی بندونه چې د هغې څخه د کرنې په برخه کې او یا هم د برېښنا په برخه کې کار واخیستل شي د افغانستان اسلامي امارت ژمن دی تصمیم لري خو په اوس وخت کې موږ متاسفانه دقیق معلومات په لاس کې نه لرو. انشاءالله د افغانستان د نورو ولایاتو په څېر به په خوست کې هم دا ډول پروژې په کار واچول شي. د یادونې وړ ده چې په یاد ولایت کې د علیشیر او تریزیو د ترکاني مزغوره تڼیو نریزې او دوه مندو هغه بندونه دي چې په تیر کې د اوبو مهارولو کې په عملي برخې کې کامونه نه دي پورته شوي. د اقتصاد پوهانو په وینا که ذکر شوي برخې ته کار وشي د کار زمینې د برابرۍ ترڅنګ به اقتصادي څر هم په حرکت راشي.